زغمي په زړګي ډېر غمونه تا خو زما سره ناکام ونه کړو او دومره زمانه په غرور اوړې ولې دومره زمانه په غرور اوړې ولې زما د خوږ زړګي ته پام ونه کړو او خلک دې ټول نشه نشه کړو ساقي خلک دې ټول نشه نشه کړو ساقي ما ته دې ولې صد د جام ونه کړو حسن دې وشیندو په هر یو مین حسن دې وشیندو په هر یو مین په کرامت دې سینا ونه کړو او داسې لنډ غوندې دغه دی سړی سعودي عرب ته راشي په هغه باندې لیکلو ډېر ټینشن د زړه مینې مسکل دی د زړه مینې مسکل دی د تن غوښې خوړل دی چې رانشي سعودي ته خپل ځان خفه کول دي د زړه مینې مسکل دی د تن غوښې خوړل دی چې رانشي سعودي ته خپل ځان خفه کول دي چې رانشي سعودي ته خپل ځان خفه کول دي بچ بادر نه پاتې غم خادي بادر نه پاتې او دلته چې بیا راشي زړه باندې بیا ماتې د خپو نه ځان تړل دي د خپو نه ځان تړل دي چې رانشي سعودي ته خپل ځان خفه کول دي ایست نه جوړېږي بس خېټه د ډوډۍ ده نه پکې چا کور جوړ کو نه یې بنګ لګی ده بس ځان دلته خوړل دي بس ځان دلته خوړل دي چې رانشي سعودي ته خپل ځان خفه کول دي له ترزې نه چیزې لا هم سپرې هم به ګړۍ وړې دا که د وینه وړه بیا به ښې ښکلې جوړې وړې بس دغه شرمول دي بس دغه شرمول دي چې رانشي سعودي ته خپل ځان خفه کول دي بس که کرامته نورې موایا د سپینې ټول خلک لاندې نه دي هر سړی ښه ویني بس زما خدا ویل دي زما خدا ویل دي چې رانشي سعودي ته خپل ځان خفه کول دي سیلاب صاحب یو عقیده ده وایي زمونږ مشرانو کاغذونو باندې ولیکو زما د نوي کل ته یې په زړونو باندې ولیکو زما په اوږو ناستو فرښتو بابا ته ووایئ نوم د پښتونخوا مو اسمانونو باندې ولیکو هم په دې قطعه باندې راغواړم مجاهد سیلاب صاحب چې هغه راشي خپل کلام وړاندې کړي مجاهد سیلاب صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ماوی توبه کوم د دې جام نه رستو ماوی توبه کوم د دې جام نه رستو خو بیا مې وسکل د ماښام نه رستو په ابتدا کې ورته ښه سوچ پکار دی په ابتدا کې ورته ښه سوچ پکار دی لاس په بیا مروړي د انجام نه رستو چې نوم مو ګاټه موږ ځان وګاټو چې نوم مو ګاټه موږ ځان وګاټو پښتون اوس نه دی د یو قام نه رستو سیرې ګریوان در لګنډمه ځکه سیرې ګریوان در لګنډمه ځکه بیا دې خلاصېږم نه د الزام نه رستو ما په مانځه کې نوم د یار واغېستو ما په مانځه کې نوم د یار واغېستو نن په جومات کې د امام نه رستو په مجاهد باندې بسرې لګي په مجاهد باندې بسرې لګي لمبه چوتېږي د دې بام نه رستو ډېر ښه مجاهد صاحب اوس زه راغواړم د پښتو ادبي رڼا ملګرو پښتو ادبي رڼا ملګری رهاب خان رهاب صاحب چې هغه راشي خپل کلام وړاندې کړي رهاب خان رهاب صاحب د غزل نه مخکې یو پینې غوندې کیسه ده چې وې زما د خوږ زړه انتخاب دا دی هغه قاتل هغه ګلاب دا دی او بله جینۍ په سنګل وواله ویې دغې هغه ریحاب دا دی زما د خوږ زړه انتخاب دا دی هغه قاتل هغه ګلاب دا دی او بلې جینۍ په سنګل وواله ویې دغې هغه ریحاب دا دی او غزل ده چې
دا نه چې یوازې د ګودر طرف ته کاڼې ولي چې لیونی شي خو بیا هر طرف ته کاڼې ولي او چې ښه بېځان شي لیونی دې په ځان چک لګوي چې ښه بېځان شي لیونی دې په ځان چک لګوي چې په ځان کېږي ستا د ور طرف ته کاڼې ولي او هغو زمونږ د پښتنو د زوره ښه خبر دي هغو زمونږ د پښتنو د زوره ښه خبر دي بیا څنګه زمونږ د پېښور طرف ته کاڼې ولي هغو زمونږ د پښتنو د زوره ښه خبر دي بیا څنګه زمونږ د پېښور طرف ته کاڼې ولي او دغه منظر مې خدای شته چې په منونو غټ کي دغه منظر مې خدای شته چې په منونو غټ کي چې څوک کمزور د زورور طرف ته کاڼې ولي او هغه د غیرو په لمسون داسې پردی شولو چې هغه د غیرو په لمسون داسې پردی شولو چې زما جانان زما د سر طرف ته کاڼې ولي او دا خلک څنګه زما ریحاب نه زما یار بېلوي دا خلک څنګه زما ریحاب نه زما یار بېلوي دا لیوني هسې د نور طرف ته کاڼې ولي ډېر ښه ریاض صاحب اوس زه راغواړم د پښتو ادبي غورځنګ د خپرونې سکرټر خیام یوسفزی صاحب چې هغه راشي خپل کلام ولیکي خیام یوسفزی صاحب درې شعر دي تدبیر کده حتی د ابرها تدبیر کده حتی د ابرها تقدیر ګورې حجر د ابابیل دی تدبیر کده حتی د ابرها تقدیر ګورې حجر د ابابیل دی د امن داویدارو جواب راکړئ د امن داویدارو جواب راکړئ وجلې مو پښتون په کوم دلیل دی او وختونه که اورونه د نمرود شي وختونه که اورونه د نمرود شي خیامه محبت خلیل خلیل دی ډېره مننه خیام صاحب اوس زه راغواړم د پښتونخوا ادبي ملګری طارق سحر صاحب چې هغه راشي خپل کلام وړاندې کړي طارق سحر صاحب د کلام نه مخکې یو شعر دی چاله په ژوند کې چېرته یو ورځ راشي چاله په ژوند کې چېرته یو ورځ راشي زه هره ورځ مرمه د یار ډغه تا چې بیا اشنا دې خان کړم زه شکمن دې په ایمان کړم تورې زلفې خورې کړې بندیوان یې بندیوان کړم نری سری شونډې یې رپي نری سری شونډې یې رپي پورته څنګه تې خپل ځان کړم دا نیکي مې د ګناه ده دا نیکي که په تاوان کړم زه سهار داسې شمکور شوم اوس که ډېر ځان بېخپیمان یو هایکو د دې وایي منم چې ښځه به وي ډېره خوږه خو دومره هم نه ای زما ملګرو چې پسې خلک مور او پلار خپل پرېږدي بلنه ورکوم د پښتو ادبي رڼا ملګري هغه پریس سکرټر سلیمان ارماني صاحب چې هغه راشي خپل کلام وړاندې کړي سلیمان ارماني صاحب بسم الله الرحمن الرحیم مخکې یو شعر ولي وایي راته په سترګو کې تصویر مې د جانان ښکاري وایي راته په سترګو کې تصویر مې د جانان ښکاري ویلی نه شمه په زړه مې بل ارمان ښکاري او څنګه به وکړم جانان ته زه د زړه خبره څنګه به وکړم جانان ته زه د زړه خبره راته محفل کې په هر خوا چې رقیبان ښکاري او وایي وریځې تورې راخورې شوې اوس د غرونو په سر وریځې تورې راخورې شوې اوس د غرونو په سر موسم بدلېږي جوړ په کلو کې باران ښکاري غزل دی چې د پښتونخوا د خوږ زړګي په کوم پرهر وجاړم د پښتونخوا د خوږ زړګي په کوم پرهر وجاړم وینې پرتې دي په هر لور په کوم ګودر وجاړم او تل چې په امن به زما د پښتونخوا سیمه وه تل چې په امن به زما د پښتونخوا سیمه وه اوس د شرخوخو